خاورو ته به م کوزلي په موږ به د خاورو باران شروع کیږي. السلام علیکم. عابد خان یم. ستاسو څخه که 2 منټه یي دا بیان اوس لږ شانته واورئ. خوږو پښتنو، تاسو به دې بیان نه ډېر څه زده کړئ او تاسو ته به ډېره فایده وشي او تاسو به د دنیا په حقیقت باندې پوهه شئ. خوږو ملګرو، دا بیان ما په خپله واورېدو، ما ترې ډېر څه زده م کړه. د مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. سوچ مې وکړو چې دا ثواب په نیت باندې او دا پیغام د ملګرو سره هم شریک کړم. راځئ دا بیان لږ شانتې ورو. خاورو ته به م کوزلي په موږ به د خاورو باران شروع کیږي. بیا به ملایک را پاڅوي، تپوس به کوي وایه د الله سره څه تعلق دی، وایه د رسول سره څه تعلق دی، وایه د اسلام سره څه تعلق دی. لمثل هذا فلیعمل العاملون. ای ورونو، دا ورځ را روانه ده، هر سړی مخې ته ودروئ او دې ته سوچ وکړئ. ګوره نن موږ د بل جنازه کوو خو موږ نه خپله جنازه یېره ده. موږ بل له غسل ورکوو خو خپل ځان رانه یېر دی. موږ د بل په قبر خاورې غورځوو خو موږ نه خپل قبر یېر دی. رب څه وایي؟ واتقوا یوما، داسې یو ورځ را روانه ده، د هغې د عذاب نه ویرېږئ، ترجعون فیه الی الله، چې ټول به الله ته واپس کېږي. زما ورونو، موږ پسې ډېر سخت حالت را روان دی. موږ ودي یو، موږ بې فکره یو، موږ بې سوچه یو. زموږ زړه کې دا درد نه دی راغلی چې یو ورځ د ورځو نه موږ به د دې خاورو میلمانه کېږو. الله دې موږ سدا فکر پیدا کړي. که موږ سدا فکر پیدا شو، تاسې یقین وکئ موږ نه په اخترو کې چکر ورتلی شو، نه ګډېدی شو، نه ډمان شو راوستی، او نه اسمانونو ته ډزې شو کولی، او نه به خطیبان او نه د حکومت خلک به تا ته وایي چې ډزې مه کوه. دا خو موږ بې فکره، بېهوده او بې سوچه یو. که موږ سدا سوچ راغی بیا به دا. امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر څه زده کړي وي. خوږو پښتنو، د دنیا ژوند ډېر مختصر دی او موږ له پکار دي چې ژوند د اسلام په دایره کې تیر کړو، نو هغه دنیا به هم ښایسته او دا دنیا به هم ښایسته وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ما ته راکړئ اجازت د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.